اوس تاسې ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان یې بې ځایه ویرول. له دې امله په راتلونکي کې تاسې له انسانانو څخه مه ویرېږئ، له ما نه وویرېږئ که تاسې په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یئ. ای پیغمبره، څوک چې نن د کفر په لار کې هاند او هڅه کوي، ته د هغو په منډو تړو مه ځورېږه. دوی د الله هیڅ کار نشي ورانولی. الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کیدونکي دي. کوم خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخیستی دی، هغوی په باوري توګه الله ته هیڅ زیان نشي اړولی. د هغو لپاره دردناک عذاب تیار دی. دا مهلت چې موږ هغو ته ورکوو، کافران دي دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي. موږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پیټی وتړي، بیا د هغو لپاره سخته سپکوونکې سزا ده. الله به مؤمنان په دې حالت کې هیڅکله پرې نږدي چې تاسې اوس پکې یاست. هغه به سپېڅلي خلک له ناپاکو خلکو څخه بیل کړي، خو د الله داسې عادت نه دی چې تاسې پر غیبو خبر کړي. د پټو خبرو د ښودنې لپاره چې د هغه له خپلو رسولانو څخه چاته خوښه شي ټاکي. له دې امله د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولرئ. که تاسې د ایمان او له خدایه د ویرېدو چلند غوره کړئ، نو تاسې ته به لوی اجر در په برخه شي.